بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې تاسو ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تلپاتې او نه هېرونکې تحفه وړاندې کوم چې عبارت دی له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. له مقدمې راتېرېږو ستر خوشحال وی لا په خوب کې په لړزه پرېوځي د کته لا په خوب کې په لړزه پرېوځي د کته تر غوږو چې زما د تورې شرنګ دی لا تر اوسه یې ماغزه په قرار نه دي چا چې ما سره وهلی سر په څنګ دی چا چې ما سره وهلی سر په څنګ دی. احمدشاه په دورانیو کې یو کس احمدشاه په دورانیو کې یو کس دی د خپلې کونډې مور د زړه جرسو په یو فکر باندې ودرېد او کلک شو بیا د وخت په تېرېدو باندې ملک شو. حق ویل حق اخیستلو باندې سر او خلک وایي هوبهو پنځم عمرو مشهور شو له چتراله تر بولانه د هلمند بلخ آمو تر بغلانه پوهنمله پوهندویه پوهیاليه ننګیاليه توریاليه ګټیاليه سل رحمته دې په پلار او پادېشه ازادي دې د سپېڅلې مور شودېشه. موسس د لوی افغان وې ته ترزنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که ویرېږې نه په کور کې نه دننه که ویرېږې نه په کور کې نه دننه. په زرګونه اربابانو که خانانو غریبان د خپل دولت څوکیدارانو نه وخوړه په بله او نه په خپله دا دنیا یې نو بیا ډېره کړله سله نه یې ورکړلو زکات او نه پرې خاد شو نه یې ورکړلو زکات او نه پرې خاد شو. خوشحال سو خوشحال بیګ او یو نواب و خوشحال بیګ او یو نواب و د مغولو په دربار باندې صحرا و چې خطر یې په سر واخیست نو سر شو دغه سر بیا د لکونو سر لښکر شو. خوشحال بیګ او یو نواب و د مغولو په دربار باندې صحرا و چې خطر یې په سر واخیست نو سر شو دغه سر بیا د لکونو سر لښکر شو. بیا د هر بنډار سرخي او یو مثال شو چې پښتون شو نو بیا هله ستر خوشحال شو. خپله وایي تاسو وپوښتئ له دنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که ویرېږې نو په کور کې نه دننه که ویرېږې نو په کور کې نه دننه. توجه څخه مو یوه نړۍ مننه.